به مې د ژوند په اوږه سر کیږدي ژوند به مې د ژوند په اوږه سر کیږدي او ستا که په خوله یو ځل اقرار راشي او ژوند به مې د ژوند په اوږه سر کیږدي او ستا که په خوله یو ځل اقرار راشي او دلته زما زړه په وینو ولمبي دلته زما زړه په وینو ولمبي او هلته ستا چې اوښکه په رخسار راشي. خدایا بیا هم ګناهونه رانه کیږي خدایا بیا هم ګناهونه رانه کیږي که هزار ځلې توبې مې درته وکړې. یو ځلې بیا سلامونه او ډېرې نیکې هیلې ومنئ قدرمندو. شیشه ده د تالار او په تالار کې ستاسو ادبي ملګری رحمان نادا نظیر دی. قدرمندو زموږ هڅې او زموږ کوششونه تر تاسو ته رسیږي. خوشحاله یو چې په تالار نومې پاڼه کې را سره بیا یو ښه ځیرکه شاعر او زما یار زما دوست او زما همسفر ملګری وفي الله وفیل صاحب ناستې کوي. قدرمندو د دې نه به شعرونه اورو د دې په ژوند په اړه د پن په اړه باندې ورسره خبرې کوو. نو راځئ چې وفي صاحب ته په خپله خپرونه کې سلامونه ووایو هرکلی ورته ووایو ستړي مشي ورته ووایو. وفي صاحب تاسو ته په خپله خپرونه کې ډېر هرکلی او ډېر ستړي مشي. ډېره مننه نادان وروره ستاسو هم ستاسو د ټیم او د دې تالار چې تاسو دومره هڅه کوئ او داسې شاعرانو ته ادیبانو ته او د پښتو ژبې مینانو ته مینه ورکوي او هغوی د متعرفي کوي دنیا ته او په خپل شیشه باندې وړاندې کوي. ډېره مننه ستاسو. ډېره مننه قربان مو شمه. ستاسو هم ډېره مننه چې په مصروفه وخت کې مو موږ ته وخت راکوي. وفي صاحب دا راته ووایي چې ژوند زندګي دې څنګه روانه ده؟ د الله پاک فضل دی رحمان وروره او د خپل ژوند نه او د الله د ورکړې نه ډېر راضي او خوشحاله یو. ژوند ښه تېرېږي او هیلهمند یو چې الله پاک دی چې دا څنګه ژوند مخکې تېر شوی راتلونکی ژوند یې همدغسې زموږ پر امن او پر سکونه تېر کړي. بس لاس په دعا یو خپل رب ته او ژوند ښه روان دی. خدای دې وکړي. وفي صاحب دغه کتونکو ته اورېدونکو ته لږ ځان معرفي کوي چې وفي صاحب څوک دی نوم یې څه دی کوم ځای کې سترګې غړولې دي بیا به وروسته دا نورو تپوسونه کوم. زما نوم وفي الله دی. وفي مې تخلص دی. پېښور نه 6 کیلومتره لرې حضرخانې کلي کې پیدا شوی یم او دلته اوسېږم. د والد صاحب نوم مې دی نعیم خان او تعلیمي زده کړې به هم اضافه کم لږ دی ستاسو سوال سره چې تعلیم مې 12 جماعته پورې کړی دی او بس هلې د روزګار به هم ذکر وکړم چې د روزګار په اړه دغه مارکیټ کې منشیتوب کوم. دغه ژوند دی او د زرخانې کلی زمونږ پیدایشي ځای هم دی او د اوسېدلو کلی هم دی. وفي صاحب څنګه دې زړه وکړه چې په دغه بندیزونو کې په پښتنه معاشره کې تاسو شعر ولیکه او هغه کم وخت و چې تاسو د شعر آغاز وکړو خلکو ته مو شعر ویلو؟ نادان وروره بالکل چې یو انسان په پښتنه خاوره پیدا شو او بیا د دې خاورې سره وابستګیم لرو. شعر لیکل انسان ته د الله طرف نه فطرتي دغه کیږي خو بعضې لوازمات پکې داسې رامخې ته شي چې معاشرې ته مطلب پاملرنه پکار ده او شاعر سړی خو تاسو ته ویلم وي لږ حساس وي او د حساسیت په وجه بنیاد باندې مطلب هغه شعر تم راګرځي او شعر لیکلو باندې مطلب مجبوره کیږي. نو زه زیات تر د خپل د دې خاورې د اوسېدونکو خلکو نه په دغه هغوی ته به مې کتل او مطلب د بچپن نه یو ډېر زه یو خبره به در سره دا هم شریکه کړم چې زه وړوکی وم نو د پښتو یو ورځپاڼه ده وحدت هغې کې به اکثر د پښتو غزلې شایع کېدې. بالکل جی بالکل. نو هغه بعضې وخت کې به زه چې پلار سره بازار ته تلم نو دغه اخبار به مې اخیستو خاص کړم دغه غزلونو دپاره. نو هغې کې به مې کته نو د هغې نه هم څه ناڅه اثر را باندې وشو چېرې مطلب زه مو کړم چې یاره څه شعر ولیکم غزل ولیکم او بیا مې چې کله په شعر لیکلو شروع کړه نو هغې کې مې بیا معاشرې طرف ته ډېر پاملرنه لرله چې دا کم زموږ د دې سیمې یا زموږ د خاورې کم اوسېدونکي خلک دي چې هغه د کم اضطراب کې دغې هغه نو هغې د متعلق چې کم دی په دغه وجه باندې په شعر لیکله باندې مطلب ما لاس پورې کو او شعر لیکم او په دغه هڅه یې لیکم چې الله دې وکړي چې کم لوستونکي دي زموږ د شعر ویون لوستونکي دي چې هغه دې نه مستفید او استفاده واخلي. ډېره زیاته مننه. وفي صاحب 2 سوالونه کوم هغه راته جوابي کوي او بیا به انشاءالله تاسو نه شعرونه اورو. اول سوال مې دغه دی وفي صاحب چې د کومو ټولنو سره ویبستی ایله زی ځانې غړی صاحب او دویم راته دا ووایي چې کتابونه مو چاپ دي که چاپ نه دي؟
بالکل رحمان وروره اول چې کوم غونډو کې موږ ناستې کوو نو هغې کې باړې ادبي لیکونکي هغې کې هم ناستې کړې دی کلندر ادبي جرګه کې هغې کې مطلب وخت پر وخت ناستې کړې دی عبدالحمید بابا ادبي جرګه و هغې کې مطلب موږ ناستې کړې دی پښتو ادبي جرګه رباب ټنډۍ هغې کې موږ ناستې کړې دی نو تر خپل هڅه باندې هڅه پورې هر یو ادبي غونډې ته هم ځان رسولی دی هغې کې هم د زده کړې په نیت باندې مطلب ناستې کړې دی او راګرځم د کتاب په حواله نو یو کتاب هم مطلب چاپ شوی دی ژوند احساس غېږه کې او انشاءالله په دویم کتاب باندې دا کتاب په کوم وخت کې چاپ شوی دی دا کتاب غالبا 2016 کې اگست میاشت کې دغه شوی او اوس انشاءالله په دویم کتاب هم مطلب لاس پورې شوی دی تاسو به خبر هم یې هیلهمند یو چې مطلب د دې کتاب باندې چې کوم کار مونږ لاس پورې کړی دی چې دا په خپل وخت سره تکمیل ته ورسیږي نو انشاءالله بیا به مینوالو ته هم راوړو او دنیا سره به متعارف ډېره زیاته مننه خدای دې وکړي چې ستاسو کتابونه چاپ شي او دا ادب دغه ځولۍ چې دي ډکې دي خو چې نور هم ډکې شي وفي صاحب شعرونه درنه اورو شعرونه راته ووایه زه هم ترې خوند اخلم او دا ملګري به هم ترې خوند واخلي ارشاد ډېره مننه یو څو شعر دي چې وي څوک لاړ شي کعبې ته ګنهګار راشي څوک لاړ شي کعبې ته ګنهګار راشي او څوک د میخانې نه توبهګار راشي ډېر خدای او څوک لاړ شي کعبې ته ګنهګار راشي او څوک د میخانې نه توبهګار راشي او دلته د شعور په تول پوره څوک دي دلته د شعور په تول پوره څوک دي او تول باندې پوره به څوک هوښیار راشي او داسې یو جام راکړه چې بې خوده شم داسې یو جام راکړه چې بې خوده شم داسې یو جام راکړه چې قرار راشي او داسې یو جام راکړه چې بې خوده شم داسې یو جام راکړه چې بې خوده شم داسې یو جام راکړه چې قرار راشي او خرڅ به خپل هنر کړم ته جاړه خرڅ به خپل هنر کړم ته جاړه او صبر شه زړګیا چې بازار راشي او خرڅ به خپل هنر کړم ته جاړه او صبر شه زړګیا چې بازار راشي او لوږې نه کمري غریب نو لوږې نه کمري غریب زه څه وکړم لوږې نه کمري غریب زه څه وکړم او خانه ستا په دې خبره کار راشي او لوږې نه کمري غریب زه څه وکړم خانه ستا په دې خبره کار راشي او ژوند به مې د ژوند په اوږه سر کېږدي ژوند به مې د ژوند په اوږه سر کېږدي او ستا که په خوله یو ځل اقرار راشي او ژوند به مې د ژوند په اوږه سر کېږدي او ستا که په خوله یو ځل اقرار راشي او دلته زما زړه په وینو اولمبي دلته زما زړه په وینو اولمبي او هلته ستا چې اوښکه په رخسار راشي او دلته زما زړه په وینو اولمبي او هلته ستا چې اوښکه په رخسار راشي مقطع نشته بخښنه غواړم شعرونه مو مننه او بل شعر غزل مطلب چې وي ستا د سترګو د بڼو پر خنجر خښ دی ستا د سترګو د بڼو پر خنجر خښ دی او ځان ته ګورم په زړه مې نظر خښ دی او پېښوره درنه څنګه کډه واخلم پېښوره درنه څنګه کډه واخلم چې په تا کې مې خپل ځان او ځیګر خښ دی پېښوره درنه څنګه کډه واخلم چې په تا کې مې خپل ځان او ځیګر خښ دی او هدیره د نصیحت او عبرت ځای دی هدیره د نصیحت او عبرت ځای دی پکې وګوره هر رنګه بشر خښ دی او مخکې شعر دی چې پېښور می پر رحمان ګل او ګلزار دی پېښور می پر رحمان ګل او ګلزار دی او ترې نظار شم چې حمزه په خیبر خښ دی او پېښور می پر رحمان ګل او گلزار دی ترې نظار شم چې حمزه په خیبر خښ دی او ای وفي د ننګرهار دی تل آباد وي ای وفي د ننګرهار دی تل آباد وي چې په دې کې می بابا او رهبر خښ دی بل کلام اورو دی ان شاء الله مرکه ډیره مننه ستاسو د مینې بالکل کلام بل دی د مطلب عرض ده چې لیونتوب د محبت ته زنجیر پرېږده لیونتوب د محبت ته زنجیر پرېږده په ولچک مې د زلفانو اسیر پرېږده او چې نیټه دې وي پوره نو په دې مشه چې نیټه دې وي پوره نو په دې مشه عقل پرېږده تقدیر پرېږده تدبیر پرېږده او تور هندوان پر قابض ښه نه ښایي ګوره تور هندوان پر قابض ښه نه ښایي ګوره زلفې پورته کړه سپین مخ د کشمیر پرېږده او تور هندوان پر قابض ښه نه ښایي ګوره زلفې پورته کړه سپین مخ د کشمیر پرېږده او ستا د هر حکم تعمیل ته به حاضر یم
ستا د هر حکم تعمیل ته به حاضر یم ته باچا شما خپل ځان ته وزیر پرېږده او چې د خوارو خلکو خره باندې نشي چې د خوارو خلکو خره باندې نشي داسې ښه یمه ما داسې فقیر پرېږده او شعر دی چې زه اخیستی یم د هجر تندې ګوره زه اخیستی یم د هجر تندې ګوره خپل اشنا ته په کتو مې زیر زیر پرېږده او زه اخیستی یم د هجر تندې ګوره خپل اشنا ته په کتو مې زیر زیر پرېږده او هیڅو ګرم په وفي نه ګڼم ناصحه هیڅو ګرم په وفي نه ګڼم ناصحه په سبب د خپل عمل مې په ویر پرېږده په سبب مې د عمل ډېر ښه شعرونه وو وفي صاحب ډېره مننه ډېره مننه نادان صاحب قدرمندو د وفي صاحب نه مو خوندور شعرونه واورېدل دیو ته داد پکار دی دیو ته مینه پکار ده دیو ته حوصله پکار ده د پراخ پردي صاحب هم ډېره مننه کوو چې موږ نه دغه مرکه ریکارډ کړله د وفي صاحب په دغه یو شعر درنه اجازه اخلم چې پېښور مې په رحمان ګل او ګلزار دی پېښور مې په رحمان ګل او ګلزار دی ترې نظار شم چې حمزه په خیبر خښ دی دغه زموږ تاریخي ځایونه دي زموږ باباګان په دغه کې خښ دي نو زموږ باباګان دې زموږ نه هیر نشي ځکه چې د شعر او ادب ستنې دي سرچینې دي خدای دې وکړي چې د دې باندې موږ آباد یو دغه ته زموږ د راتلونکو کل ته هم یاد وي نو د وفي صاحب دغه شعر مې ډېر زیات خوښ شو تاسو ورته تم شئ وفي صاحب ته مینه ورکئ د بلې مرکې پورې خپل ادبي ملګري رحمان نادان ته اجازت ورکئ د الله په امان